سلامونه دوستانو. نن د ارواپوهنې د څانګو او ځینو مهمو مکتبونو په اړوند خبرې غواړم ولرم تاسو سره دوستانو. ارواپوهنه هم د نورو علومو په څیر لکه سیاست، لکه اقتصاد، حتی لکه دینی مکاتب یا طریقې یا مذاهب او همداسې په نورو علومو کې چې مکاتب رامنځته سوي لکه په اقتصاد کې، لکه په سیاست کې، ارواپوهنه په دغه رقم چون یو علم ده د نورو علومو په څیر د نورو علومو په رقم خپل خاص څانګې او خپل خاص مکاتب لري چې په څو مشهورو او څو مطرحو مکاتبو او څانګو به نن تاسو سره خبرې ولرو. د ارواپوهنې څانګې او مکتبونه د ارواپوهنې په علم کې مهم بحث ده دوستانو. یعنی موږ د همدغو مکاتبو په اساس، د همدغو څانګو په اساس ډیر ځله د خپلې تداوی، د خپلې درملنې کارچلند یا پروتوکول یا طرحې جوړو او د همغو مکاتبو په اساس چې موږ پیروان یو، موږ لارویان یو، د درملنې او د درملنې په انتخاب کې زموږ ونډه لري. یعنی که موږ د فروید د مکتب یعنی د سایکو انالایز یا روانکاوۍ پیرو یو، نو موږ په خپلو درملنو کې د روانکاوۍ یا اروایي شننې یا روانکاوۍ یا روانپوهشۍ چې اوس په روانکاوۍ کې نوې مطرح سوې ده بحث ولرو او په مغه اساس خپل تداوی یا خپل درملنه یا خپل څېړنې یا خپل لیدلوری څرګندوو او له خلکو سره شریکو. لومړی مکتب چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه نامتو مکتب، مشهور مکتب سایکو انالایز یا ارواشنونکی یا د روانکاوۍ مکتب ده. دغه مکتب د فروید په سرکښۍ یا د فروید په زیات زیار او تلاش او د آدلر او یونګ په نورو په اصطلاح تکمیلونکو تلاشونو رامنځته سه او نن په ګرده نړۍ کې خپل پیروان لري، خلک کار ورته کوي او په همدې اساس مخ ته ځي. په دې مکتب کې لویه مسله دا ده، لوی مورد دا ده چې د دې مکتب پیروان په دې باور دي چې د انسان اروا، د انسان ذهن، د انسان احساسات، د انسان عواطف، د انسان رفتار د ده له کوچنیوالي اغیزمن ده. فروید او د فروید مکتب او د فروید د مکتب پیروان له یونګ نه راوروسته تقریبا د فروید د لور په شمول د نورو شرقي او غربي اروپانو په شمول د دغه مکتب پیروان په دې باور دي چې کوچنیوالی، کوچنیتوب، لاشعور او په کوچنیوالي کې پرتې مسلې، غوټې، غصې، هیلې، شرمونه، مذهبي تعلقات، جنسي ژوند، دا ټول په یو ډول د اشکالو د دې لامل ګرځي، د دې سبب ګرځي چې په کوچني یا په ماشوم اغیز وکړي او د ټول ژوند ترې متاثره سي. دا مکتب پراخ بحث ده. زه صرف غواړم دومره اشاره وکړم چې دغسې یو مکتب په دغه علم کې سته او دوستان کولی سئ تاسو نورې څېړنې پخپله بیا پکې وکړئ. دویم مکتب فیزیولوژیک مکتب ده. دغه مکتب یا د دغه مکتب پیروان، د دغه لارې پیروان ډېر زیات په دې باور دي چې د انسان تعاملات، د انسان په انسان اغیزمن تعاملات، انسان متاثر کیدونکی ډېر د ده له فیزیکي تعاملاتو نه ده یا له فیزیکي چارچلن نه ده. یعنی د ده اندام، د ده د وجود غړي، د ده هورمونونه، د ده سلولونه په ده کې یا د ده په کړنو کې اغیز لري. دریم مکتب د چارچلند مکتب ده یا رفتارګرایي ورته وایي په فارسي یا په دری ژبه کې. دا مکتب له شرقه تر غربه جوړ سه، یعنی روسانو او امریکایانو رامنځته کړ. واتسون، سکنر او
ایوان پتروویچ پاولوف چې روسي فیزیولوژیست و او هغوی واتسون او اریکسون او نور اروپایان چې هلته د چارچلن په برخه کې د کړنو رفتارونو په برخه کې کار کاوه دا مکتب په ګډه په ټوله نړۍ کې یعنې په ګډ ډول رامنځته کړ وروسته له دویمې نړیوالې جګړې د دې مکتب باور دا ده چې د انسان کړنې او چارچلند او ژوند او اروا عواطف افکار ډېر د ده له کړنو نه متاثره دي یعنې هغه چارچلند چې کېږي د ده په ټولنه کې که هغه مذهبي چارچلند ده که هغه عنعنوي چارچلند ده که هغه قبایلي چارچلند ده که هغه ډېر موډرن چارچلند ده لیبرال ژوند ده هغه څه چې د ده په ټولنه کې کېږي دی انسان متاثره کوي انسان اغېزمنوي دا مکتب په دې باور څلورم مکتب د پیژندګلوۍ مکتب ده یا د شناختګرۍ مکتب به ورته ویلی دی ته د دې مکتب پیروان چې ډېر پکې ژان پیاژه و او د ډېر کار وکړه په دې برخه کې په دې مکتب کې ډېر زیات د انسان درکی موارد یا شناختی موارد ذهني موارد څېړل کېږي دا مکتب په دې باور دی چې د انسان چارچلند د انسان عواطف د انسان کړنې د انسان ذهن د انسان احساسات د انسان عواطف دا ټول ډېر له دې متاثره دي چې د ده په ذهن کې څه شته دی څومره هوښیار ده دی څومره خرافاتي ده دی څومره دقیق ده یعنی د ده ژوند د ده عواطف د ده روان د ده له احساسه د ده له درکه د ده له تفکره د ده له تخیله د ده له حافظې د ده له توجه متاثره ده دا هغه شناختي پدیدې دي چې د انسان په چارچلند او په ژوند کې اغېز لري دا مکتب په دې باور پنځم مکتب د انسان پالنې یا انسانګرایي مکتب و دا مکتب ابراهام مازلو او کارل راجرز رامنځته کړ یوازینی مکتب چې انسان زړه پې خوږېږي یعنې خوږېږي نه خوږېږي شیرینېږي هغه د انسانګرایي مکتب ده په دې مکتب کې فوق العاده په انساني ارزښتونو انساني کرامت انساني درناوی باورونه چمتو و سنبالو کارل راجرز او ابراهام مازلو او نور هغه ارواپوهان چې په دغه برخه کې له اروپا تر غربه څېړنې وکړې کار یې وکړ تحقیق یې وکړ زحمت یې ویسته دوی په دې باور و چې د انسان کرامت د انسان اړتیاوې د انسان ضرورتونه انسان ته درناوی انسان ته اهمیت که مطرح سي په یوه ټولنه کې که انسان په یوه ټولنه کې ټولنیز عدالت وي که انسان سره مینه وسي که انسان لوستی سي که انسان سره په مهربانۍ برخورد وسي انسان ته انساني اړتیاوې ورورسیږي انسان سالم کیږي او د ده په اروا د ده په عواطفو د ده په ذهن د ده په چارچلند د دغه اړتیاوې تاثیر کوي هر څومره چې انسان محروم سي سرکوبه سي اړتیاوو ته رسیدګي ونیسي په همغه اندازه به بدبخت وي او هر څومره چې ټولو اړتیاوو ته رسیدګي وسي په همغه اندازه به سالم اوس به راسو د ارواپوهنې څانګو ته البته یوه څانګه چې ډېره زیاته پراخه او ډېره زیاته مشهوره ده نن سبا په ارواپوهنه کې هغه کلینیکي ارواپوهنه ده کلینیکي ارواپوهنه هغه ارواپوهنه ده چې معمولا د دغې څانګې ارواپوهان په کلینیکونو کې کار کوي کله کله چپن هم اغوندي او کله کله د تخصص په اساس د دوا صلاحیت هم لري اما همالته په کلینیک کې یې باندې نه دلته د ارواپوهنې په مرکزونو کې نه په کوڅو کې نه په لارو کې نه او هغه په خاصو مواردو کې دا ارواپوهان هغه کسان دي چې په کلینیکونو کې کار کوي او د ډاکټرانو په خوا کې د نرسانو په خوا کې د نورو هغو خلکو په خوا کې چې په دې درملنې په پروسه کې داخل دي لاس ورسره یو کوي مرسته ورسره کوي او تداوي کوي دویمه څانګه د ودې څانګه ده دا څانګه چې ډېره زیاته مشهوره ده وروسته له کلینیکي ارواپوهنې هغه په مکاتبو کې په مدارسو کې په وړکتونونو کې په هغو ځایونو کې چې ماشومان سرپرستي کیږي ساتل کیږي لکه روزنتونونه
هغو ځایونو کې کار کوي او د ماشومانو د روزنې پړاوونه د ودې پړاوونه څېړي. اتم مورد ټولنیزه ارواپوهنه ده. په ټولنیزه ارواپوهنه کې معمولا ټولنیزې پدیدې څېړل کېږي، لکه د خلکو ډېرښت، نفوس، فقر، نژاد، توکمونه، د ژوند سبک او سټایل، دا مسایل پکې څېړل کېږي. نهم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، یا څلورمه ارواپوهنه چې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه عمومي ارواپوهنه ده. په عمومي ارواپوهنه کې معمولا د ارواپوهنې جنرال مسایل، عمومي مسایل څېړل کېږي، لکه خپل ارواپوهنه څه ده، کومې رشتې لري، انګیزه څه ده، څه وخت رامنځته سوله، تعریف یې څه ده، موضوع یې څه ده، موخې یې څه دي، دا مسایل پکې څېړل کېږي، اما البته لږ په پراخ ډول. پنځم مورد د مشاورې ارواپوهنه ده یا مشاوره ده په مستقل ډول. په دې برخه کې ډېر هغه هنرونه، هغه روشونه، هغه میتودونه، هغه اصول، هغه اخلاق، هغه کوډونه څېړل کېږي او کار پرې کېږي، البته په ډېر پراخ ډول چې د مشاورې په برخه کې روانشناس سره کومک کوي. بله ارواپوهنه د شخصیت ارواپوهنه ده. په دې ارواپوهنه کې هغه لاملونه چې له ولادت نه وړاندې وروسته، لکه کورنۍ، لکه ولادت، لکه ژینونه، کروموزومونه، لکه وروسته له ولادت نه مکتب، جومات، کوڅه، رسنۍ، کورنۍ، دا څه اغیز لري په انسان او د دې شخصیت څومره ترې متاثره کېږي او دا شخصیت اصلا څنګه جوړیږي، څنګه جوړښت مومي، دا پکې څېړل کېږي. وروستۍ ارواپوهنه البته په دغه یو څو مشهورو ارواپوهنو کې چې غواړم تاسو سره تشریح کړم، سیاسي ارواپوهنه. په سیاسي ارواپوهنه کې ډېر زیات سیاسي تعاملات، سیاسي مراودات، سیاسي څېړنې، سیاستمدارانو شخصیت، د دیکتاتورانو شخصیت، د ښه سیاست ته د مخې کونې مسله او مسایل څېړل کېږي. نو دا وې د ارواپوهنې هغه مشهورې څانګې او د ارواپوهنې هغه مشهور مکاتب چې ارواپوهنه په خپل منځ کې ویشلې او په برخو په ورته مسایلو کې سره په ګډه او په بیل ډول کار او فعالیت کوي. د ارواپوهنې په اړوند نور هم ډېر داسې موارد او مسایل شته چې کولی شو په اړوند بحث وکړو، خبرې وکړو، او که تاسو هم پوښتنه درلودله را روانو خپرونو کې به یې په نظر کې ونیسو، تاسو موږ ته کامنټ کوئ، موږ به بحث به وکړو. سلامت اوسئ.